د مدینی سردار سیر شو پورا د دی اجل تقدیر شو امت پات شو حیرانا افسوس افسوس ارمان ارمانا د مدینی سردار سیر شو پورا د دی اجل تقدیر شو امت پات شو حیرانا افسوس افسوس ارمان ارمانا د مدینی سردار بیمار شو حکم پد د پاک غفار شو ل ابتدا نه درد سارو تاثیر د زهر د خیبارو مرز ورورو اضافه شو چې میمونی کرامل ما شو پختنه وکړه د نوبات وعایشی سر محبت د پاک نبی او دا غرض چې هلته تیر کړم خپل مرز زکه قائل په دې تقریر شو د مدینه سردار سیر شو بیبیان ټول پر رضا شوي چې پوی د په مقتضا شوي په اجازت شولې ګویانا افسوس افسوس ارمان ارمانا مسجد توت په ضرور ځان منبر تکړو حضور خلکو ته وکړلو اعلان د رب ما شوه فرمانا د پاک الله امر راغله زې خپل ځان ته يم بلله عمر زما شولو تمام يم د سفر په انتظام په سفر زما روانېږم نور په دنیا کې نه اوسېږم خیال د جنت می په ضمیر شو د مدینه سردار سیر شو حوض کوثر کې باب سیارا کوم دستا سو انتظار اوس درنه لاړم خدای پامانا افسوس افسوس ارمان ارمانا مرز پر ډیر کړو زیادت رسول الله وکړو وصیت امام دشي صدیق اکبر د عائشہ بیبي پدار بیبي صاحب وکړو انکار امام دین شي زما پلار زړی نره د بیا بجاړي چې په محراب کې ستا ولاړي حفصي ویل سروارا حضرت عمر کړه مقرر رسول الله خفدل گیر شو د مدینه سردار سیر شو ورته یو کړلو مینات صدیق د کاندي امامات سوزلی وکړو دا بیان افسوس افسوس ارمان ارمانا حضرت بلال ویل حبیبا د پاک الله په در قریبا اذان ویل شویل منستیار دے ټول جماعت ستا امیدوار دے فاطمی و ویلی بلال تا ماتلی مکړی زما پلار تا نن ډیر زحمت په پاک رسول دا نشي وته په ځان مشغول دا بلال صاحب یوړو خبر چې راتلې نشي پیغمبر اصحابان واړه ګډ پویر شو د مدینه سردار سیر شو جوړ په مسجد کې شور فغان شو غمجن صدیق زوی د عثمان شو محراب کې ودرې د حیران افسوس افسوس ارمان
حضرت ویل مسجد لزما راوڑی مخدو بغسل کواما جمع دی ما تشی حسارا یو سات دی وکڑی انتظارا غسلی وکڑلو روان شو بیهوشا پریوتستو مان شو طاقت یې نو دو درېدلو لډی رزو فرق دیدلو دو کسه لاندې تر اوګو شو روان مسجد ته پورورو شو صف ته واصل بدر منیر شو د مدینه سردار سیر شو منزی ادا کړلو پجاما د خلکو جوړ شو پریداما ورسته دیدنو د سلطانا افسوس افسوس ارمان ارمانا پتا پوس راغ جبرائیل اور علی گل رب جلیل رسول اللہ تشو گویانا یمراستا وال پاک سبحانا ستاد مرز غوڑی احوالا گرچی خبر دستا پحالا کیفیت دکڑا راتا آیانا چی پاک اللہ تکڑم بیانا حضرت ویل درد میں زور دے تمام وجود میں گڑ پشور دے رنگتا میں گورا ڈیر تغیر شو د مدینی سردار سیر شو سبالا بیا وویل رابا جبریل ورشا پا ادب زما د دوست کڑا پرسانا افسوس افسوس ارمان ارمانا دریم ورځ بیا راغی جبریل ورسره ملو اسماعیل رسول الله کرا درون شو ورته قایل په دې مضمون شو بیرون ولاړ ملک الموت په قصر غلی ستا د فوت درځینې غواړي استیزانا ورته ویلی رب منانا حضرت ویلی اجازه دا هر کله راشي ډېره ښه ده وصال مې خوښ د پاک قدیر شو د مدینې سردار سیر شو ملک داخل په احترام شو رسول الله ته په سلام شو ورته ویلی په داشانا افسوس افسوس ارمان ارمانا دنیا دی خوخا کا عقبا دا زما سلاستا پا سلا دا خواهش دی کم یو تکیگی ستا ملاقات لخد یادیگی نبی اختیار کرو آخرات پر دیر مینو محبات فی الحال واقع شو زن کدن کی روح شو لدن پر افتن کی سختی پری راغلا ډیر زهیر شو د مدینه سردار سیر شو مبارک لاس بیلم دولو بیا به په مخپل راخولو توحید به ویلی په زبانا افسوس افسوس ارمان د دوشنبه پورز حضرات ل دنیا وکړلو رحلاتا ټول اهل بیت شولو په غم کې بی بیان ناست په ماتم کې په مدینه کې شور غوغاوا هر کوڅه به په ژړاوا غټ واړه په فریادو هر یو پزړه باندې ناخادو خوشالي لاړه مدینه نا زګیروي خاطه هر سینې نا فی الحال کم د دین تاثیر شو د مدینه سردار سیر شو سردار د دوو کونو دفن شو پتور خاورو کې وطن شو په هر مسلم زیات شو خفګان
خفگانا افسوس افسوس ارمان ارمان افسوس افسوس ارمان ارمانا د مدینی سردار اسیر شو پورا د دی اجل تقدیر شو امت پات شو حیرانا افسوس افسوس ارمان ارمان افسوس افسوس ارمان ارمانا د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو دپاره زموږ د بلبلانو بڼ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.